افغان واکمنۍ په کابل کې عیدګاه له منځه وړي. نوموړې واکمنۍ دغه اقدام ولې ترسره وي؟ موخه یې څه ده؟ عیدګاه پر ځای نوي څه جوړیږي؟ افغان چارواکي په اړه څه وایي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. افغان واکمنۍ د کابل عیدګاه جومات د ښار د فعال جامع جومات په توګه پرانیزي. د کابل واکمنۍ د ارشاد، حج او اوقاف وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د کابل تاریخي عیدګاه جومات به له دې وروسته د ښار د یو فعال جامع جومات په توګه فعالیت کوي او د 15 وخته لمونځونو لړۍ به پکې په منظم ډول ترسره کیږي. د یاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې دا پریکړه د دیني شعایرو د پیاوړتیا، د جوماتونو د فعال ساتلو او د اسلامي ارزښتونو د ترویج په موخه شوې ده. تر دې وړاندې به د عیدګاه جومات دروازې یوازې د اخترونو د لمنځونو او فاتحو پر مهال د خلکو پر مخ پرانیستل کېدې، خو اوس به دا جومات د ښار د نورو جامع جوماتونو په څیر د لمونځغاړو پر وړاندې هره ورځ خلاص وي. عیدګاه جومات د افغانستان له پخوانیو او تاریخي جوماتونو څخه دی. د هېواد د خپلواکۍ بیا ګټلو د اعلان ځای پاتې شوی او د ملي تاریخ یوه مهمه نښه بلل کېږي. په 2000 زیږدیز کال کې له پخواني جمهوري نظام سره د واکمنې ډلې د مخالفت پر مهال د همدې جومات شاوخوا سیمه د دغې ډلې لخوا د توغندیز برید موخه ګرځېدلې وه، چې له امله یې یو شمېر امنیتي سرتېري هم ټپیان شوي او ځینې کسان وژل شوي وو. دغه جومات د پخواني جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ولسمشر اشرف غني په ځانګړي حکم بیا ورغول شو. درنو لیدونکو له ملتیا مو منم.